د دې د وجه نه زما محترمو د دې اخلاص په باب کې علما یو خبره ذکر کوي د ټولو نه مشکل عبادت د ټولو نه سخت عبادت هغه اخلاص دی اخلاص که په من کې اخلاص پیدا شو والله زمونږ د مات ګډ اعمال به الله ډیر زیات قبول کړي زمونږ په دې ماتو ګډو اعمالو به الله مونږ ته جنتونه راکړي خو زمونږ عملونه د اخلاص نه خالي که مونږ صدقه ورکو په دې نیت یې ورکو چې یاره دا پلانکې سړی راته ښه ووایي څونه سخي انسان دی که خوله خوځو د دې دپاره یې خوځو چې یاره دا راته ووایي ذکر اذکار کوي که څنګه والله دا د ریا صفت په من کې راننوتی هر عمل زمونږ ریا ته وښیي که دعوت کوم مقصد هم پکې دی چې عوام راته ښه سړی ووایي ښه ملا راته ووایي که تلاوت کوم په دې غرض یې کوم دی ریا او بی اخلاصي زمونږ اعمال تباہ و برباد نن په دې زمانه کې که زه د تا سره مړی کوم په دې غرض یې کوم چې سبا به بیا زما مړي ته نه راځي د دې د وجه نه زه ستا مړي ته درځم نن که ستا د بیمار تپوس کوم په دې غرض یې کوم چې سبا به بیا ته زما د بیمار تپوس نه کوې نن که ستا کور ته یو پیالۍ یو کاسه ترکاري درلېږم په دې غرض یې درلېږم چې سبا به بیا زما کور ته ته ترکاري نه رالیږي سبا به رانه ګیلې کې هغه للهیت هغه د مونږ ختم شو او دا دومره خطرناکه بیماري ده دا ټول قرآن من ختم کړ او په داسې حالت کې چې د الله په بهترینو ځایونو کې په مساجدو کې ولاړ د تراویح په ختم کې موږ ولاړ وو د الله د عظیم کتاب موږ لوستل څومره اوچت عمل دی که نه دی که دا موږ د هسې عادتن کړی د اخلاص نه خالی کړی دا عمل هیڅ الله نه قبول عاملة الناس به ستړي به شوي زما ستا خپو به م په در کړی ډېر وخت به م تېر کړی خو په دې عمل موږ ته الله رب العالمین اجر نه راکوي بلکې الټه به م په دې عمل څه شي کي راوم نیسي